سلامونه او درنښت ټولو عزیزانو خویندو ورونو ته. تاسو پوهیږئ چې څه وخت وشو، یوه اونۍ کېږي چې په افغانانو باندې، پښتنو باندې په سند او په پنجاب کې څه روان دي. هغه څه چې موږ او تاسې به اورېدل، یو خو په موږ او تاسې کې، زموږ او ستاسې په علماو، په ملایانو، په واعظانو کې لویه ستونزه دا ده چې دوی هغه کیسې کوي چې سلګونه کاله مخکې تیر شوي دي، خو چې دوی په مخ کې کومه کربلا تیریږي، کوم ظلم کېږي، کوم وحشت کېږي، په دوی باندې دوی خبرې نه کوي. نن چې په چمن، په کوټه، په کراچۍ او په سند کې، ورسره په پنجاب کې چې څه په افغانانو باندې تیریږي، هیڅ چا نه پټه نه ده. داسې ظلمونه، داسې وحشتونه په ځوانانو خو کېدل، په سپین ږیرو خو کېدل، ورسره په خویندو میندو باندې چې کېږي، هیڅ انسانیت، دا مسلماني تش د ژبې خبره ده، انسانیت ورته نشي ټینګېدی. چې یو څوک وجدان ولري، یو انساني دغه درد باندې پوهېږي، او چې بیا اسلام ورسره وي، بیا خو نو بیخي په دې باندې پوهېږي. نن زمونږه اسلامي ټولنه، نن زما په پښتونخوا کې هر دویم کس مولا، طالب، مفتی دی، بلې ورپسې طالب دی، بلې ورپسې تبلیغي دی، بلې ورپسې پیر او مرید دی، او نورې چې دي ملاتړي دي. هغه ایمان به موږ څه کو چې موږ ظالم ته ظالم نشو ویلی؟ هغه تهجد، هغه نفلونه به موږ څه کو؟ هغه زنده باد اسلام، زنده باد اسلام، مردباد پاکستان کا مطلب کیا، لا اله الا الله به موږ څه کو چې د ظالم ګریوان ته لاس نشو اچولی، د مظلوم ترڅنګ نشو ودرېدلی؟ آیا په دې کې ایمان وي په داسې کسانو کې څوک چې ظالم ته ظالم نشي ویلی؟ زه به ستا په تهجدو، زه به ستا په اوابینو، زه به ستا په چاشت، زه به ستا په صلات تسبیح، زه به ستا په دې اوږدې ږیرې، زه به ستا په دې سپینو جامو، زه به دا چې د قرآن د په څنګ کې نیولی، دا چې د میاشتې 3 ځلې ختم کړي، دا چې تسبیحات پوره کړي، دا چې ماشاءالله او انشاءالله او الحمدلله وایي، په دې به د زه څه کم؟ دا ګټه زما ستا د دې تهجد او د دې نفلونو او د قرآن د تلاوت ګټه ماته څه ده چې نن ما راکش کوي؟ نن زما وینې ستا په سرکونو پرتې دي، نن زما عزت، زما ابرو ستا په سرکونو، ستا په کوڅو کې پرته ده، او ته غاږ نشي کولی. او د پاکستان نه زما سرم قربان دی، د پاکستان نه زما بچیم قربان دی. پاکستان تا ته درکړي څه دي؟ نو عزیزانو، ډېر څه ویلو ته لرم، او تاسو هم لرئ، خو خبره د ایمان ده. ډېر ملګري ما ته دا وایي که نرې دلته راشه دا خبره وکړه، خو بیا هم خبره ایمان ته راغله. نو ستا د ایمان تا ته ګټه څه درکړې؟ ستا د ایمان ستا ګاونډي ته ګټه څه ورکوي؟ ستا د ایمان ستا مسلمان ته ګټه څه ورکوي؟ که ته تهجد کوې، که تا حدیث زده کړي دي، که ستا په سینه کې 1 ټن ایمان دی، زر سیره ایمان دی، نو ما ته یې ګټه څه ده؟ دا خو ته دې دپاره کوې چې جنت الفردوس خدای تا ته درکړي. عزیزانو، که یو نشئ، او خصوصا په علماو باندې، په مولایانو باندې، په واعظانو باندې غږ کوم، که یو نشئ او د خپل عوام دپاره غږ اوچت نه کوئ، نو خدای پوهېږي او تاسو پوهېږئ. تاسې نه پوهېږئ، خدای پوهېږي چې څه به در سره کېږي. نن چې کم ظلم، تاسې باور وکړئ، که داسې دا خو تش خبره ده چې کافر خو موږ ولیدل، د ټولې نړۍ کافر هم ولیدل. کافر دومره بېننګه نه دي لکه موږ چې یو. باور وکړئ، زمونږ په مخ کې علما کش کېږي، زرګونه علما ورته ګوري. زمونږ په مخ کې د خویندو نه جامې وویستلې شوې، خویندې کش کېږي، سرتورې شوې، بې ستره شوې. زمونږ علما ورته ګوري، زمونږ مفتیان ورته ګوري، زمونږ طالبان تبلیغیان ورته ګوري، زمونږ مسلمانان ورته ګوري، یو غږ یې ورباندې ونه کړ. دا خو موږ او تاسې ګورو. تاسې باور وکړئ په نوره نړۍ کې چې یو کس کش که هغه هر څوک دا ټول د کورونو نه ورباندې راوځي. لږ بیدار شئ، لږ د چا نه زده کړئ، د چا نه څه زده کړئ. تاسو خو بس په جومات کې چې څه اورېدلي خلاص هماغه دی. ښځې بوتلې د موږ نه، بچي د موږ نه بوتلل، ځوانان یې بوتلل، علما یې بوتلل، مفتیان یې بوتلل، سپین ږیري یې بوتلل. زما مولا غږ نه کوي، زما طالب غږ نه کوي، زما سپین ږیری غږ نه کوي.
په برو باندې هم غږ کوم په لیاز د خدای امارت خو م راوستی دی داسې امارت راوالی چې نور ګورئ ما که تاسو لرو پښتونپالو کامپالو وطنپالو او برو اسلام پالو او ورسره د وطن غږم کوي که واقعا په رښتیا یاستئ منافقین نه یاستئ لاسونه به سره یو کوئ تاسې باور وکئ څه چې دا بر وایي همدغسې دا لر پښتانه هم دي وخت د دې دی اړتیا دې ته ده چې لاس سره یو کوي دا لر چې دي بر به مني بر چې دي لر به مني بر په خدای که د لرو نه او لر په خدای که د برو نه بغیر نه خپل حق لاسته راوړي او نه بریا لاسته راوړي یو کیږو به که ژوند غواړو یو کیږو به که واقعا موږ او تاسې ځان ته مظلوم ملت وایو او اسلام غواړو او پښتو غواړو دا دواړه سره تړلي دي الله مو ښاد و آباد لره ژوندي اوسئ که د وخت نه مو ګټه وانه خیستله خرابېږو السلام علیکم